په داسې ځای کې زه د آل پاکستان بدرمنیر فدریشن د سرپرستي اعلی په حیثیت سره په هغه سیمه کې ولاړم، کومې سیمې چې کومې خاورې چې بدرمنیر غونډه کې یو لیجنډ اداکار پیدا کړی دی. دې نه علاوه لکه زموږ د آل پاکستان بدرمنیر فدریشن نه علاوه د عجبګل مینوال چې کوم دلته زموږ ملګري دي او د شاهد خان دي چې کوم ملګري دي تنظیم والي دي، نو د هغې او بدر صاحب د الله وبخښي هغه موږ ډېر زیات متاثره یو او دا زموږ مشران دي نو ورکړی او داسې مینه ورکړې وه چې د هغه کم از کم 15-16 سال وشو د وفات او د هغه د انډسټرۍ د اوسه پورې لکه هغه د نن سبا دور کې د هغه اکټر پیدا کېده ګران دي. ځان مخکې کوي بدر صاحب لکه دوی سره دا احساس پکار دی چې کم از کم بدر صاحب د دې فلم انډسټرۍ کس و لکه نن انډسټرۍ د خو بدرمنیر د سره بدرمنیر نشته، انډسټرۍ نشته، خو د هغه زامن شته، دلبر منیر شته، د هغه په دی لکه دلبر منیر دی دوی د کار والي شاید هم ډېر منافقان دي، هغوی خپل شهید صاحب کار کوي خو بدر صاحب له دوی له کار نه ورکوي. د هغه فلمونه ما یو څو کتلي دي، کتلي نه ګورم. یو خبره وشوه دا ارشد صاحب فلم جوړ کړ چا کړم بد عمله یا هغې نه مخکې خاني فقیري دي، دغسې فلمونه خو نه دي خو هغوی دي ځان خوشحالي موږ هم وایو خیر دی. اداکارانو جنکو پسې فلمونه خلک چلی نه یو ورځ به فلم له راشي دویم ورځ به انجینر راوځي شولې راوځي بدر صاحب فلمونه جنکۍ نه دي راوځي بدر صاحب خپل یو نوم پرېښی دی سره ما لکه نور نه پوهېږم او نه د فلمونه ګورم بدر صاحب سره تلي دي که نه خو زه اکثر ستاسو د ویډیوګانې ګورم تاسو د دې فلمونو سره ګرځئ د دې شهید سره د دې ارباز سره خو لکه زه چې د شهید یم چې وایي نوی چینج دی وایي نوی د فلم یوه شو وچلیږي او وایي سوپر دوپر هټ دی د بدرمنیر فلم به 2 کاله پس د پېښور نه سوات ته راتلو او الله ګواه دی چې موږ به 3 هفتې پس کتو اخرنی شو شوقیان راغونډ شي شوقیانو او ځان له 2-3 لکه 15-16 لکه په سود باندې پیسې راولي او فلم به جوړ کړي. اکټر په دې موجوده کسانو کې ما ته تقریبا د اندازې مطابق یو عجبګل اکټر ښکاري، یو محمد حسین اکټر دی. اوس که جهانګیر دی جو هغه هم ټول شاهرخ خان کاپي کوي. شاهرخ خان راووتو او د هغه د ګوتې متې دا چلونه شروع کړل نو اکټر په پښتو کې نشته پیره بدرمنیر زوی په هغې کې ټیلنټ نشته وروره چې په سړي کې ټیلنټ وي که نه هغه ځان په یو چکن کې ښکاره کوي نو د بدر په زامنو کې ټیلنټ نشته. د مدین د فلمونو سره شوق دی جو هغه په سکرین باندې ښه نه راځي ښکلی هلک دی خو به د سکرین او میک داسې یو شی دی چې دا بغیر د جهانګیر د کنځلو نه د جنکو د بربنډېدو نه د سپکو خبرو نه خو په دې فلمونو کې نور څه نشته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمند عادي خان هم تاسو ګورئ سباون ټي وي او دا وخت موجود یم په منګوره سوات کې او ډېر یو ښه لوکیشن کې دلته راغلو چکر لا او څه پروګرامونه له هم راغلي خو دلته ما سره د خدای بخلي بدرمنیر صاحب د فدریشن چې کوم سرپرست اعلی دی جاوید یوسفزی صاحب او هم دلته سره میلاو شو نو ډېر زیات خوشحاله شوم. ډېره مننه کوم ښکلی ستړی مې شوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ټولو مینوالو ته د سباون ټي وي طلبه زه ټولو مینوالو څوک چې کتونکي د حاجي صاحب ډېر شکرګزار یم چې په دې لنډ وخت کې موږ له چانس راکړو د یو څو خبرو لپاره نو ډېر زیات خوشحاله شوم چې په داسې ځای کې زه د آل پاکستان بدرمنیر فدریشن د سرپرستي اعلی په حیثیت سره په هغه سیمه کې ولاړم کومې سیمې چې کومې خاورې چې بدرمنیر غونډه کې یو لیجنډ اداکار پیدا کړی دی خدای دې وبخي او زه ډېر خوشحالېږم چې لکه دلته راځم نو موږ ته په دې هواګانو کې په دې سیندونو او په دې غرونو کې موږ ته بدرمنیر ښکاري. الله دې هغه وبخي. شکر الحمدلله. د هغه چې کوم پرستار دي دلته په ټوله دنیا کې شته خو چې په کسوات کې زمونږ کوم زمونږ تنظیم جوړ شوی دی دلته نه بنیاد ایښودل شوی دی نو دلته زمونږ ډېر زیات ملګري دي د آل پاکستان بدرمنیر فدریشن د دې مینې او خلوص ته چې زه وګورم نو موږ وایو چې بار بار راتلو. بدرمنیر فدریشن نه علاوه د
دا عجب ګل مینوال چې کوم دلته زمونږ ملګري دي او دا شاهد خان دي چې کوم ملګري دي تنظیم والي دي نو د هغې خدای عزت وکړي زمونږ باقاعدګۍ سره غم خادي ټولو سره شکر الحمدلله چا سره زمونږ دغه نشته که د ارباز خان پین دي د هغې تنظیم والي ټولو سره زمونږ خپل خپل دغه په خپل خپل ځای باندې سر زه دا خبره ما کړې مې ډېره زه د لالا سردار خان الله دې وبخي زه په هغه باندې ډېر فخر په دې وجه کوم چې دا خبره زه ډېره کوم چې یاره لالا سردار خان بدر منیر چونکې په کراچۍ کې دا فلم نه سټارټ اغوښتي یوسف خان شیربانو نه نو بیا کله چې اوربل فلم جوړېدو د لالا سردار خان شاید فلم پروډکشن نو هغې پکې بدر صاحب واغوښتو او شکر الحمدلله اوسه پورې هغه سلسله شروع د هغه پروډکشن روان دی او زه شاید فلم پروډکشن ته ستاسو د سباون د ټي وي طرف نه ډېر داد ورکوم د خراج تحسین پیش کوم چې په دې دومره چیچړ وخت کې لږه موږ هغې لږه دا انډسټري روانه کړې ده برقرار یې وساتله یو داسې اداکار و چې د خلکو په زړونو کې اوس هم جم دی موږ وګورو د هغه بچي چې کم دي دلبر منیر شو یا دغسې سید منیر خو په خیر بیا بار دی هغوی د هغوی هغه ځای ونه سو مطلب هغه مینه له خلکو ورنه کړه نو چونکې بدر صاحب که موږ ووایو نو هغه یو پیدایشي اکټر و دا انډسټري د هغه دپاره پیدا شوې وه او زه وایم چې په هغه باندې ختمه شوه دا تاسو ته چې ما ووایي دا شاهد خان دي تنویر خان دي زه ارشد خان دي زه داد ورکوم چې هغې دا شي راټینګ کړی دی باقي دلته چې یو مشهوره ګانه یو سواد دی کو دیر دی په سواد ارزوان بدر منیر دی لکه دا موږ زیارت ګل زمونږ ملګری د فیډریشن زموږ ډېر سینیر کس دی او د دې په هغه سره اوس هغه بدر صاحب چې کوم یادونه دي په هغې باندې ریټیک کوي او هغه شان هغه پیش کړي دا زمونږ دی او تاسو له دې هم خدای پاک د دې اجر درکړي او ستاسو چینل لپاره دعا کوو چې الله ډېره ترقي درکړي او ډېر شکرګزار یم ستاسو ډېره مننه رتبل نوم دی زه منګورې اوسېدونکی یم او جاوید صاحب خو تاسو ټولې په ډیټیل خبرې وکړې او بدر صاحب د الله وبخښي هغه موږ ډېر زیات متاثره یو او دا زمونږ مشران دي نو دوی تا ته هغه ډیټیل باندې ټولې خبرې ادا کړي که نه جي او نو داسې پکې څه نشته موږ د هغه پرستار یو او ډېره مینه هم ده ورسره او انشاءالله چې دا خپل لنډ به برقرار ساتو بدر منیر صاحب خدای بخلي دغه د فیډریشن چې کوم صدر دی مرکزي صدر خو ما سره ولاړ دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ټیک ټاک خیر خیریت دی بدر صاحب په حواله بس وویل غواړئ بدر صاحب خو داسې یو کتاب دی چې د ختمېدو نه دی او الله پاک د هغه داسې یو طاقت ورکړی او داسې مینه ورکړې وه چې د هغه کم از کم 15-16 سال وشو د وفات او د هغه د انډسټرۍ د اوسه پورې لکه هغه د نن سبا دور کې د هغه اکټر پیدا کېده ګران دي او دا تاسو چې کومه خبره وکړه چې بدر صاحب زامن کار نه کوي نو فلم انډسټرۍ کې ډېر منافقان دي خپل ځان مخکې کوي بدر صاحب لکه دوی سره دا احساس پکار دی چې کم از کم بدر صاحب د دې فلم انډسټرۍ کس و لکه نن انډسټري د خو بدر منیر د سره بدر منیر نشته انډسټري نشته خو د هغه زامن شته دلبر منیر شته د هغه په دی لکه دلبر منیر دی دوی د کار والي چې دوی د کار نه الي او غلط کار دی الي نو هغه اوس خوښوي نه بیا نن چې موږ وګورو هغه پکې صرف د هغې نوم دپاره استعمالوي چېرې د بدر صاحب څو قرانه خفه نه شي چې دی پکې وانغځ نو چې د هغه کرکټر ته موږ ګورو دومره خاص کرکټر نه وي نو هغه باندې خو موږ دا خفګان کوو چې هغه بدر صاحب زوی اړو کار ونه کړي نو ښایي موږ پرې خوشحاله یو لکه کار هغه کار پکار دی چې هغه په فلم انډسټرۍ کې راشي کم از کم یو فلم تیار ګوري چې هغه بدر صاحب دپاره ګورو دلبر دپاره څوک نه ګوري دا به صرف بدر صاحب دپاره ګوري چې بدر صاحب زوی پکې دی نو راشه وګورو نو چې هغه کار بدر صاحب ډېر غیرتي کارونه کړي دي د هغه کار ګوره هغه الله پاک هغه داسې طاقت ورکړی و چې هغه به کامیډي کار و هغه به د هغې نه هیډ و لکه هر کار هغه خدای پکې دا نن سبا چې دا خلک ښه ته جوړوي بلاک څه ته جوړوي نو هغه ته جوړېده بدر صاحب داسې یو اداکار و نو د زامنو نه خلکو هغه کار وانه کړي کوم چې پکار دی ځکه چې که موږ شهید طرف ته توجه وکړو شهید علي صاحب سره نو شهید علي هم ډېر منافقان دي هغوی خپل شهید صاحب کار کوي خو بدر صاحب له دوی له کار نه ورکوي د هغه فلمونه ما یو څو کتلي نه نن سوال سنیما ته لاړ شه په 3 کسه به کې نه ناست په 3 کسه په 4 کسه فلم چلیږي او فلم نن سبا چې دا خبرې موږ اورو په دې غوږونه اورو نو خاندان راځي چې سنیما فلم به ګولډن جوبلی وه ډایمنډ جوبلی وه 25 هفتې 24 هفتې 20 هفتې نن سنیما کې 3 فلمونه چلیږي وایي هیډ فلم هیډ شو په څه دی کې دا هیډ کو دا خو اختر دی دې له خوار سړی راځي دې له اوس هم را رواني سنیما ته خوار سړی نه نوځي دې وخت کې فلم هغه چې دی د هفتې وه چلي 2 هفتې 3 هفتې 4 هفتې په دې نن سبا دور کې فلم چلیږي نه بدر صاحب نشته ګانې نشته فضول فلمونه دي نه کهانیه نشته
لکه ته یو سړی نشي کولی چې دغه فلم دی دغه کهاني ده لکه دوی روان یو ښایي فلم دی بل خوا رواني د بدر صاحب فلمونه زاړه وګوره ګانا هم په هغه طریقه روانه وه فلم سره به ټچ وه که اداکار به سره ټچ و هغه به هم دې سره ټچ و هغې نه به اداکار نه شي تایستی دې نه نن سبا فلم یو اداکار پکې پاتې چلیږي لکه کهاني کې به اثر نه کوي هغه فلم چلیږي هغه و چې موږ به اورېده موږ به دې نه پخپله لکه دا سواد سلیمان چې فلم راته زوړ به راته نوی فلم چې دلته نه راته لکه فلمونه به ډېر زیات کم وو هغه به بجټ باندې جوړېده لږ نو هغه به اول پېښورو چلو بیا به مردانو چلو بیا به سواد ته وروسته راته اوس فلم ډایرکټ هم لګي اشینه راودي دونه د بدر صاحب خبره چې د پلیټون ته ور دی فلم هغه مزه نشته अब دا ارسه سه فلم جوړ چا کړم به عمله یا غینه مکه خاني بکری دا فلمونه خو نه دي خو ځان خوشاله موږ وایو خیر دی لکه سینماګان هغه چې کلمه فلم خلک به سینماګانو ته دغه فلمونو ټیکټونه بیا په اداکارانو چې نه کو به فلمونه خلک چلینو یو ورځ به فلم لراشي دوه مر باندې نه راوځي شو لراوځي بدر سه فلمونه چې نه کینې دراوځي بدر سه خپل یو نوم پرې خره سینماګان کوم ولادي سره هم مخکې مرکه کړې و یو کتاب حواله باندې نن بیا دلته میلاو شو د سره محمد السلام علیکم عثمان صاحب څنګه خای دوی خبرو کړه د فلم په حواله څنګه بدر منیر د وخت فلمونه وسنی فلمونه ډېر غټ فرق پکې راغلی دی خو دوی ډېر مطلب صدر صاحب هم ډېر ګیله وکړه جاوید صاحب هم داسې وي چې داسې نه ده پکار چې داسې لوکو چې هغه نه کتولي څه ویل غواړئ یاره زه خو لکه نور نه پوهېږم او نه د فلمونه ګورم بدر صاحب سره تللي دي که نه خو زه اکثر ستاسو د ویډیوګانې ګورم تاسو د دې فلمونو سره ګرځئ د دې شهید سره د دې ارباز سره خو لکه زه چې دا شهید یم جو نوی چینج دی وای نوی چینج دی او ټیلر چې تاسو کوم وچلو هغه بیا هغه ټوپک هغه ډزې او کنځلي زه خو د ده په چینج باندې پوه نه شوم یوه دا خبره او بله خبره دا ده چې د فلم یوه شو وچلیږي او وای سوپر دوپر هټ دی د بدر منیر فلم به 2 کاله پس د پېښور نه سوات ته راتلو او الله ګواه دی چې موږ به 3 هفتې پس کتو اخرنی شو هغه به فلمونه و پوخا چې به سړی د فلم نه راوتو نو ویښته به پرې ولاړو اوس بله خبره نه کومه چې نن سبا د فلم نه سړی راوځي چې هغه حالات څایي فلمونه دي چې حد ته تللي دي که نه چې لکه شوقیان راغونډ شي شوقیانو او ځان له 2-3 لکه 15-16 لکه په سود باندې پیسې راولي او فلم به جوړ کړي اکټر په دې موجوده کسانو کې ما ته تقریبا د اندازې مطابق یو عجب ګل اکټر ښکاري یو محمد حسین اکټر دی نور چې بدو کې څوک ګورم لکه ما ته پکې اکټر نه ښکاري اوس که جهانګیر دی جو هغه هم ټول شاهرخ خان کاپي کوي په دې مخکې ورځو کې مې یو کس ته دا خبره وکړه نو یې چېره زه شاهرخ خان نه سینیار یم نو ما وی دی شاهرخ خان نه سینیار خو د شاهرخ خان نه مخکې دی چا نه پېژندو او چې شاهرخ خان راووتو او د هغه د ګوتې متې دا چلونه شروع کړل نو اکټر په پښتو کې نشته پیره بس هغه دغه خبره چې ګپ شپ ته او بدر منیر خو دې چې اکټر و دې مرګري خبره وکړه چې د بدر منیر زوی په هغه کې ټیلنټ نشته وروره چې په سړي کې ټیلنټ یې که نه هغه ځان په یو چکن کې ښکاره کوي نو د بدر په زامنو کې ټیلنټ نشته د لاهور زوی چې کوم دی دلبر منیر دغه د فلمونو سره شوق نشته د مدین د فلمونو سره شوق دی جو هغه په سکرین باندې ښه نه راځي ښکلی هلک دی خو به د سکرین او میک داسې یو شی دی چې دا او چې دې خوښ کړي عوام به دې خوښوي مسله دا ده اوس که په بدر منیر په زامنو باندې به نن سبا ته څه کار وکړې خبره ده که نه په هغوی باندې به څه کار وکړې دغه فلمونه د روردار سړي سره په لاس کې دا شی دی ښه قیمتي فلمونه به په افریقا ته کې ګوري خو خبره دا نه ده خبره دا ده چې ته د سړي نه 1,000 روپۍ ټکټ هلې نو ته خو ورته د 1,000 روپو څه وښیه که نه د انګلیش فلم په 100 روپۍ ټکټ وي هغه درته وروره د 40 روپو تاوانونه یې کړي تا ته نه وي څه ښایي نو ته خو ما د بغیر د جهانګیر د کنځلو نه د جنکو د بربنډېدو نه د سپکو خبرو نه خو په دې فلمونو کې نور څه نشته دا خو چې بند کړي دوی وایي مونږ د پښتو دغه کوو وایي مونږ هغه انډسټري آباده ساتلې ده خدای په غرکونو غرکه که دا شی دا لرکې دا ختم کوي صاحب بیا سرویس علاوه بیا له بل یاړګل به بیا پکې عثمان خلیل صاحب هم یو ښه نوموړی شاعر دی د سوات دغه علاقه پې آباده ده خو که زه یم بلکل دوی خبره په ځای ده ځکه چې په فلم کې اوس هغه پښتو په فلم کې هغه څه پاتې شوي نه دي نو زه واخلم یت حاد او ابل سید علی الله فامان